دا ورو سوال کړی دی وایي که داسې څه حدیث راته بیان کړي چې هغې کې داسې وي چې بازار ته تله ښه نه دي. جواب په صحیح حدیثونو کې او په صحیح آثارو کې د بازارونو بد ویلی شوي دي. ګوره دا قانون یاد کړئ، بازار اصل کې دی د ضرورت لپاره. ضرورت هم لکه پکې ته ګرځې تجارت کې ځان له سامان لري، د دې بدي نشته. او ضرورت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بازار ته تللی، هغه بازار کې سامان خرڅ کړی هم دی او هغه بازار نه اخیستی هم دی او د هغه ملګرو هم تجارتونه کړي دي. خو دا ضرورت پورې خبرې بیا واپس راځه. حدیث او ضرور حدیثونه غواړي، یو حدیث دو به ته بیان کړو. یو دا صحیح مسلم کې دا حدیث دی، احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. په ځایونو کې چې کوم د الله خوښ ځایونه دي که نه ټولو نه زیات هغه جوماتونه دي، او چې د الله ډېر بدي شي هغه بازارونه دي. امام نووي رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې هغه د صحیح مسلم شرحه کړې ده، نو هغه پکې دا خبره ذکر کړې ده چې وجه دا ده بازارونو کې دوکې کېږي، بازارونو کې سود ومي، بازارونو کې بعض دیګې د دروغو قسمونه مخوري، بازارونو کې د وعدو خلاف ورزي کېږي، بازارونو کې اکثر خلک د الله د ذکر نه یعنی غافلی او نور داسې ډېر څه هلته کېږي. هغې په ځای راشي جوماتونو ته، جوماتونو کې د الله رحمتونه راورېږي، جوماتونو کې الله یادېږي، جوماتونو کې قرآن ویلی کېږي، جوماتونو کې علم زده کېږي او بیا پسې داسې ځه. نو ځکه د الله په ځمکه کې هغه د جوماتونه ډېر خوښ دي او بازارونه دی بدي شي. او یو حدیث کې داسې راځي، دا په صحیح مسلم کې دی، د سلمان فارسي رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تکونن، یا سلمان فارسي روایت دی، وایي لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. کوشش کوه چې ته اولنی کس نشي بازار ته تلونکی او اخرنی ترې راوتونکی نشي. اولنی تلونکی او اخرنی راتلونکی څه شی شو؟ یعنی پروت دی هلته ده، اولنی ورننوتی ده او اخرنی راوځي. فإنها وإذا بازار کې دا ګرځېدنې دي دا وایي معرکة الشیطان ده، دلته د شیطان جنګ ټول روان دی. وبها ينصب رايته، او دغه بازار کې شیطان خپله جنډه لګولي. نو اولنی مه کېږه چې ته ورځې، اخرنی ته مه راوځې. نو دا دغه دوه حدیثونه دغه ورته وبیان کړو. دې باره کې اثار ډېر راغلي دي. مقصدي خبره دا ده چې بازار کې د مقصد او د ضرورت کار کول پکار دي، هغې نه علاوه هلته ګرځېدنې دي پکار، هلته زنانه ګرځي، په حرامو باندې نظر پرېوځي. او زمونږ په دې پښتنو کې یو څو خبرې ما لیدلي دي، او زه الحمدلله په هغه کسانو کې یم چې په دې کې نه د چا نه یره کوم نه حیا کوم چې یاره دا خو زه د پښتنو مسله بیانوم او دا خلک به څه وایي او پلانې به څه وایي. الله نه، خلک د هر څه وایي، لکه زما کار نشته. یو څو خبرې منکې دي. یو هغه ده بې ځایه په بازارونو کې ګرځېده. دا دلته وګوره خوښه کې چې بازارونه چې مزدوران دي کسانو کمې شي او کار نه وي، ځکه بازارونو کې به کته ځي او بره وځي، کته او څلور او پنځه یو ځي. ګوره بازار کې اکثر فیملیانې ګرځي، اکثر زنانه راځي، ځان خپل سامانونه لري. ستا که کله ضرورت یو کار یو کس دوه لاړ شي خبره ختمه شو راځي. نو بې ضرورته به ګرځي. یوه بله دا که چېرته یو پکې ځان له څه شی الي نو شپږ اوس راسېږي ته راځه لکه وایي زه ځان له کلي له سامان نو دی به یو چورباتي وي او یوې چورباتۍ له به د ټوله ډېره روانې کړي، دا به اوس ټول چکر لګوي پوره. په دې سړی ښه نه ښکاري. والله په بازار کې سړي ته ځان ګوره ډېر یعنې مناسب نه ښکاري چې سړی چې دې بازار کې وي او بیا هسې ګرځېده، راځه دې ته به ورشو، راځه دې ته، او دا په سود او دا په سود، دا که ته بیا پرېږده. دا د دیندارو خلکو طریقه نه ده ګوره. بله کوم ځای کې چې زنانه ډېري لکه دا باغچې شوې یا داسې د ګرځېدو را ګرځېدو ځای د ورزش ځای جوړ کړی حکومتونو بعضو ملکونو کې جوړ کړي، دا زنانه پکې ځان له ګرځي را ګرځي، داسې ځایونو ته تله د نارینهو دپاره دا مناسب نه دي. الا د یو سړي سره خپله فیملي ده یا یو ضروري کار ده، یو څه جدا مسله ده. لکه اوس دلته خو شاته باغچې دي که نه، دې ته را زنانه ځي راځي، دا بعضو په دروازو کې ناستي، بعض به ته پورې په روډ باندې ناستي. دا نامناسب کار دی. دا د اسلام هم تعالی د دې ګنجایش نه درکوي او پښتو هم تا ته دا نه وایي چې پښتون هغه سړی چې هغه دروند حیاناک سړی، هغه د بل د خور لور قدر کوي. او موږ ټول دا غواړو چې زموږ خور لور ښځه چېرته روانې نو چې څوک یې مخې ته راشي چې هغه دې لار بدله کړي. دا موږ ټول غواړو که نه غواړو؟ بیا د نور هغې سره به هم داسې کېږي، نور هغې سره به هم داسې کېږي. نو هغه ځایونو ته ورتګ او څه کوي؟ سا ازاد. عجیبه خبره. د زنانو منځ له راغلی ده او څه کوي؟ سا ازاد. سا ازادولو ځای یوازې دا دی، بل ځای ته لاړ شه، بل ځای ته لاړ شه، سا ازاد که کنه؟ دلته سا ازاد دی. نو لازم به په حرامو کې واقع کېږي، لازم. څوک دا ماته نشي ویلی چې زه دې د باغچو خوا کې کېنم یا په باغچو کې کېنم او زنانه دې ګرځي را ګرځي او زه به دا نظر بلکل دغه شان کته ساتم، نو ته تلی سړی، ته به تلی سړی.
نو ځکه ما تاسو چې یو څو خبرې ما نوټ کړي دي دې کې دا بعض زموږ مسلمانان دوی کوتاهي کوي او دا سپک کار دی که نه زما دا خبرې غلطې دي داسې مسلې دي چېرته شتي به کې ډېر شي ښه نو بیا سړی د دې نورو قومونو مخکې هم چې دی سرکوزی شي چې د نورو قومونو والا تپوس وکړي چې یاره دا څه قصه ده تاسو دلته ولاړ یې دا څه قصه ده ستاسو په دې بازارونو کې چې دی نهلس ګرځي د کته ځي او بره ځي دا مناسب نه دي